سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یو ډېره خوندوره کیسه در سره شریکوم په دې هیله چې تر پایه یې وګورئ. له مټ څخه یې پرس کش کړ، منډه یې کړه، د خلکو ګڼه ګوڼه کې ځان وویستو. د جینۍ په سترګو تیاره خوره شوه، له خولې یې بې اختیاره چیغه ووته، زما پرس یې وتښتولو. ریحان د غله تر شا منډه کړه، غل په بازار کې ګرد تاوېدو راتاوېدو، خو د وتلو کومه لاره یې پیدا نه کړه. پرس یې په ځمکه خطا کړو. ریحان پرس له ځمکې راپورته کړ، بیا یې د غله په طرف منډه کړه، خو شیبه وروسته یې ساه په ستوني کې ونښته. ودرېدو، ژوره ساه یې واخیسته. د بازار خلک له مریم ټول راټولو، چا تسلي ورکوله او چا به ویل هسې ځان مه په تکلیفوه، دلته چې له چا غلا شوي وي بیا یې هېڅ درک نه لګېږي او نه سامان په لاس ورغلی. مریم ناهیلې له هغه ځایه روانه شوه. د سړک په غاړه د پولیسو غرفې ته ورغله. پولیس وویل ته دې نمبر پرېږده، موږ بیا درته احوال درکوو. خو مریم وویل موبایل مې په پرس کې و، له بینک نه مې 50,000 روپۍ راوویستې، پلار مې په هسپتال کې دی، اپریشن یې د پیسو په خاطر ځنډ شوی دی. مریم چې موبایل کې د دې او د نورو عکسونو په شتون ډارېده، پولیس ته یې وویل موبایل کې مې کورني عکسونه وو. غرفه کې ناست پولیسو یو بل ته وکتل، بیا یې وویل سبا راشه، ګوندې پیدا کړی مو وي. مریم چې له غرفې ووته، پولیس خپل ملګري ته وویل عجیبه شی و، ما ته خو یې خوند راکړو، کاش دا پرس یې زموږ په لاس راشي، بیا به موږ د خپل کمیشن په خاطر د دې د جنتي ښکلا څخه خوند واخلو. ریحان هغه ځای ته لاړو چې د جینۍ نه غلا شوې وه، خو د سړک غاړې موچي ورته وویل جینۍ خو لاړه، خپل ادرس یا موبایل نمبر یې هم پرې نه ښودو. ریحان وویل سمه ده، زه به یې پولیسو ته تسلیم کړم. موچي زر خبره ورلنډه کړه، ورته یې وویل له یو غل څخه یخلي او بل غل ته یې ورکوي. هغه پولیس چې له ما نه هره ورځ 200 روپۍ اخلي تر څو اجازه راکړي او د سړک په غاړه بوټان رنګ کړم، ته څه وایې هغوی به دا پرس هغې ته ورکړي؟ ریحان کور ته لاړو، د شپې ځان سره فکر کولو چې اوس به دا جینۍ څنګه پیدا کړم. له ځایه جګ شو، پرس یې راواخیستو، ځان سره یې وویل راځه شاید دې کې کوم ادرس پروت وي. د پرس زنځیر یې خلاص کړ، ګوري یو بنډل پیسې او یو سمسنګ موبایل او یو وړوکی کوچنی صورت یاسین پکې پروت دی. صورت یاسین یې ښکل کړ، موبایل یې راواخیستو، د موبایل په مخ ډېر بې ځوابه زنګونه پراته وو. لا خلاص کړی نه و چې زنګ پرې راغی. موبایل ته یې ځواب ورکړو. یو چا په ژړغوني غږ وویل هلو هلو اورې؟ ده وویل سلام. هغې زر وویل شاید ته هم مجبوري ولرې، که نه څوک د یوې جینۍ له لاسه ولې غلا وکړي، خو پلار مې ډېر بد وضعیت کې دی، پیسې مې د کور په ضمانت کې له بانک څخه قرض کړي دي، موبایل کې مې د ټول کور عزت پروت دی، که زموږ یو انځور هم د باندې ووتو نو یوازینی د حل لاره یې مرګ دی، باید ځان ووژنم. جینۍ له همدې خبرو سره په ژړا شوه. ریحان وویل د غل له لاسه مې ستاسو پرس واخیستو، کله او چیرته یې دروړم. جینۍ چې زړه ته یې نه غورځېده، خو بیا یې هم وویل د لقمان حکیم روغتون د عبوري چوک ته یې سبا 10 بجې راوړه. خبرې په همدې ځای بس کړې، د سبا واده یې وکړه. خو نیم ساعت وروسته مریم بیا د خپل زړه د تسلۍ لپاره زنګ وهلو چې وګوري موبایل ته زنګ ورځي او که نه. په دریم زنګ سره ریحان ځواب ورکړ. مریم ورته وویل ته خو راځې که نه؟ ریحان چې د مریم بېوسۍ ته فکر وړی و، په نرمه لهجه یې وویل 10 بجې به یې دروړم. شپه ډېره اوږده وه، د مریم په زړه کې ویره خوره وه. د خپل ځان د تسلۍ لپاره یې 2-3 زنګه نور هم وروهل، خو ریحان هر ځل ډېر په آرامه ځواب ورکړو. سهار 10 بجې مریم روغتون کې په تمه وه. ډاکټر ورته وویل که داخله نه کوې زه ځم چې دولتي روغتون کې ناروغان راته په تمه دي. مریم زړه نازړه وویل بس دا د 5 منټو کې حساب خلاصوم. دا یې سوم ځل و چې خپل نمبر ته یې زنګ ووهو، خو موبایل یې بند و. ریحان د روغتون د باندې په تمه و، موبایل یې په لاس کې و. 2-3 دوکانونو ته ورغی، خو هر یو په خپل وار سره ورته وویل نه دا چارجر نه لرو. د ریحان مغزو ته بل فکر ورغی. د مریم موبایل څخه یې سیم کارت وویستو او خپل موبایل ته یې داخل کړو. ډاکټر خپله کورتۍ د چوکۍ څخه پورته کړه، په مټ یې واچوله. په غوسه یې وویل 1-2 خو نه یې چې سترګې مو ماته دي چې مفته علاج مو وکړم، چې پیسې در سره نه وي هسې خپل وخت مو مه ضایع کوئ او زما وخت هم مه ضایع کوئ. مریم په ژړا شوه، د ناروغ پلار کټ ته کېناسته، موبایل کې خپله شمیره د اخري ځل لپاره ډایل کړه، خو دا ځل ترنګ ترنګ زنګ تیر شو. زر له خپل ځایه پورته شوه. ریحان په بیړه ځواب ورکړو. مریم سمدواره وویل که غل هم وي مور او پلار خو به لري، وجدان خو به لري، که پرس دې نه راوړلو نو راته به دې ویلي وو، هسې دې ولې هیله کړې وم. ریحان وویل پوره 1 ساعت شو د روغتون مخې ته په تمه یم، خو موبایل د چارج خلاص کړی و. مریم له ډېرې غوسې وویل ورک شه، زه ساده وم، څوک چې غلا کولی شي هغه دروغ هم ویلی شي. موبایل یې پرې بند کړ. ریحان حق حیران پاتې شو چې اوس څه وکړم. ډاکټر له روغتون څخه راووتو، په غوسه خپل همکار ته وویل له روغتونه یې د باندې کړئ، د نن شپې حسابي هم ورسره وکړئ. څه مهمانخانه خو نه ده چې هر سړی د راځي او شپې دې کوي.
بیا دی وایي پیسې نه لرم. ریحان ورمنډه کړه، ورته وویل وبخئ ډاکټر صاحب، کوم ناروغ مو پیسې نه لري؟ ډاکټر د موټر دروازه خلاصه کړه، په تنده لهجه وویل یا خو دوی موږ ته د لیونو ګمان کړی یا خو دوی لیوني دي، وایي پیسې رانه غل تختولي، خو یې راته بهر ته راوړي. د موټر دروازه ځان پسې بنده کړه. ریحان د موټر دروازه ور خلاصه کړه، ورته وویل پیسې ما راوړي، دا دی زه حساب خلاصوم. ډاکټر وویل زه خو سره چا شخصي نوکر نه یم چې د هر چا خبره ومنم، عملیات یې نه کوم، زه خپل کار دی کوه. ریحان د کورتۍ یوه څنډه بیرته کړه، بغل کې تفنګچا ور ښکاره کړه، بیا یې له جیب څخه ورته یو کارت راوویستو، ورته وویل د عامې روغتیا وزارت معاون یم، که نه غواړې دولتي وظیفه دې له لاسه ورکړې نو هله زر راښکته شه. ډاکټر او ریحان جوړه روغتون ته راننوتل. مریم خپل پلار له مټ څخه نیولی و، د باندې راتلل، سترګې د ریحان په لاس کې په خپل پرس ولګېدې. ډاکټر په لوړ اواز وویل هله بیړه وکړئ، د عملیاتو خونه تیاره کړئ. مریم ریحان ته وویل نه پوهېږم په کومه ژبه درنه مننه وکړم، خو ایله مې اوس په انسانیت باور راغلو، اوس هم انسانیت ژوندی دی. که تا بیا پرس راوړلو نو ولې د غلا کولو؟ ریحان په مسکو شونډو وویل که حیرانه شوي بیرته یې وتښتوم. دواړو وخندل. بیا یې د پرون ورځې کیسه ورته وکړه. لا یې کیسه نه وه ختمه چې ډاکټر وویل ای مثبت وینې ته ضرورت دی، زر یې پیدا کړئ. مریم په وارخطایي وویل دې وخت کې وینه له کومه کړم؟ ما سره خو نورې پیسې هم نشته، تاسو خو ویل هر څه نور ستاسو په غاړه دي. ډاکټر ورته وویل په خبرو وخت مه ضایع کوئ، هله زر کوئ. ریحان خپله کورتۍ له ځانه وویسته، مټ یې پورته کړو. ډاکټر ته یې وویل زما وینه ای مثبت ده، زه وینه ورکوم. مریم چې ریحان ته حیران کتل، ورته وویل دا نیکي به دې زه ټول عمر هیره نه کړم. ریحان د وینې ورکولو پر مهال ډاکټر ته وویل ګوره د پیسو خبره ورته یاد نه کړې، هر څونه مصرف چې راځي زه یې ورکوم. مریم چې ریحان ته د انارو یو ګیلاس تازه جوس له کینټین څخه راوړی و، د ریحان په دې خبرو دروازه کې ودرېده، هم یې ژړل هم یې د خوشحالۍ احساس کولو. جوس یې شیبه وروسته ورته وروړو، ورته یې وویل چې وینه وباسي نو سر به دې چکر وهي، دا اوس که فشار به دې نورمل شي. دواړو له یو بل څخه مننه وکړه. د میز په سر یې جوس کېښودو او مریم د کټ خواته په چوکۍ باندې کېناسته. بیا یې وپوښتل ها اوس وایه نوم دې څه دی؟ ریحان د میز له سره جوس واخیستو، یو غړپ یې وکړو، بیا یې ورته وویل نوم مې ریحان دی، خو ګوره دا هر ځل راته مه وایه چې غلا دې ولې وکړه، که غلا دې کړې وه ولې دې بیا پرس راوړو؟ ما ته ګوره د سر په قیمت مې تا ته بیک را واپس کړو، تا راباندې د غلو نوم کېښودو. د دواړو نرۍ خندا په شونډو خوره شوه. ریحان یو خوا بل خوا وکتل، بیا یې وپوښتل نور څوک در سره نه دي راغلي؟ مطلب مې ورور خور یا مور دوی دې چیرته دي؟ مریم سترګې اوبلنې شوې، د لستوڼي په څنډه یې خپلې اوښکې پاکې کړې. بیا یې غلی شان وویل دلته مو ژوند نه تېرېده، د پلار مې کار روزګار نه و، ورور مې کمپیوټر ساینس څخه فارغ و، په ګاډۍ کې د سړک په غاړه یو وخت کې میوې خرڅولې، خو ګزاره ګرانه وه. یوه شپه مې پلار وویل څنګه مو خوښه ده ایران ته نه ځو؟ ټول حیران شو. مور مې ورغبرګه کړه ښه نظر دی. ورور مې وویل که دلته پاتې شو ګمان نه کوم ژوند مو سم شي، ښه ده چې لاړ شو. ما ډېر په عاجزانه وویل که لږ نور هم پاتې شو، حفظ مې لږ پاتې دی، 2-3 هفتو کې ختمیږي، خو راتلونکې هفته د ایران په لور لاړو. په اول کې مو ژوند ښه خو څنګ ته ګاونډیانو به مو کله کله رټلو او کله به یې سپکې سپورې ویلې، همداسې د دوی کینه زیاتېده. موږ غوښتل له هغه ځایه کډه وکړو، خو منطقي نظامیانو اجازه را نه کړه. د ګاونډیانو هلک یوه ورځ زما لاس ونیو، د سړک په غاړه یې راته وویل حجاب دې لرې کړه، دا طبیعي ښکلا په مصنوعي پوښ مه پټوه. همغه و چې ورور مې د هغه سره په جنګ شو، بیا پولیسو ځان سره یوړو او په همدې عادي خبره یې نامعلوم وخت لپاره بندي کړو. مور مې هغه پسې زړه پرېښودو، ناروغه شوه. پلار مې بیا هم خو ګزاره یې کوله، خو د منطقي د خلکو له پیغورونو او دسیسو نه خلاصېدو. دوی ویل سني مذهبه دلته نشي اوسېدی، باید مذهب بدل کړئ. ورور مې له بندیخانې لیک راولېږلو، لیکلي وو زه خو تر نامعلوم وخته بندي یم، تاسو خپل وطن ته لاړ شئ، همدا چې آزاد شم درځم. مونږ بیرته راغلو. مور مې 2 کاله مخکې په حق ورسېده، له ورور مې تر اوسه کوم خبر نشته. خبرې یې په روغتون کې شور ماشور ورلنډې کړې او د ډاکټرانو او نرسو منډو رامنډو یې په سترګو تیاره خوره کړه. مریم د عملیات خونې ته په منډه ورغله. له نرسې یې وپوښتل څه شوي دي، خو هغې په خاموشۍ ورته په ښي مټ لاس کېښودو او روانه شوه. مریم چیغې کړې څه شوي، ولې څوک څه نه وایي؟ ډاکټر له عملیات خونې راووتو. بخښنه غواړو، مونږ خپله هڅه وکړه، خو ناروغ خپل ژوند تاسو ته وبخلو. سر یې تاو شو، دیوال ته تکیه شوه. ورو ورو دیوال سره په خوایدو کېناسته، بیا یې زر په زنګنونو زور وکړ، پاڅېده او د پلار خواته ورغله. خپل پلار یې سنډ وهلو را سنډ وهلو، ورته یې وویل زما په دې دنیا کې له تا پرته څوک و، چا ته دې پرېښودم؟ ما ته خو دې وصیت هم ونه کړو، څه وکړم، چېرته لاړه شم، چا ته ورشم؟ سر یې د پلار په سینې کېښودو، په چیغو چیغو یې وژړل. ریحان د مریم په اوږه لاس کېښودو، ویې ویل هغه مړ شو، خو ته د ځان خیال ساته.
مریم د پلار له سینې سر پورته کړ، د ریحان لاس یې له خپلې اوږې وایسته کړ. لطفا هیله کوم له ما نه لرې اوسه. او ژړا ته یې همداسې دوام ورکړو. زه اوس څه وکړم؟ ته هم لاړې، مور مې هم تلې ده، لالا مې هم نشته، اوس چاته ورشم؟ څوک به مې ساتي؟ ریحان وویل ما سره واده کوې؟ مریم د ټیکري په پیس کې خپلې اوښکې پاکې کړې. بیا یې ورته وویل تاسو وویل؟ ریحان بیا وویل له ما سره واده کوې؟ مریم وویل خو څنګه؟ ته خو تر اوسه ما نه پېژنې چې څوک یم، له کوم ځایه راغلی یم. ریحان په ځواب کې وویل ما سره به د ژوند سر له اوسه شروع کېږي. مخکې چې تا هر څه کړي هغه ته پوه شه او خدای. خو زه اوس ستا عزت د ساتلو لپاره تا سره واده کوم. کوې؟ مریم د خپل پلار تندی ښکل کړ. بیا یې ورته وویل د ژوند دونه لوی پرېکړې ته دې یوازې پرېښودم. بیا یې ریحان ته مخ کړ. ویې ویل نکاح چې څو نظر کېږي باید ویې کړو تر څو د یو بل سره د خبرو کولو او مخامخ کېدلو حق ترلاسه کړو. ریحان لاړو تر څو د مریم پلار ته کفن او تابوت راوړي او د مریم د پلار د کفن دفن کولو نه وروسته یې نکاح وتړله. ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او زموږ د چینل نه یې خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.